څه حسن و څه ګرد و څه اوبه وي او څه ته وې څه حسن و څه ګرد و څه اوبه وي او څه ته وې د سترګو په کچکول کې مې دنیا راټوله او روان وم د ژوند ښار نه مې هجرت کاوه خفه وم روان وم د ژوند ښار نه مې هجرت کاوه خفه وم د خپل وجود په پنډه کې مې ساه راټوله او هغه سړي د مینې په معنا نه پوهېدله هغه سړي د مینې په معنا نه پوهېدله چې کوم سړي د هر یو لفظ معنا راټولوله او یو شک به مې په زړه کې و چې تا له خدایه غواړي یو شک به مې په زړه کې و چې تا له خدایه غواړي چې چا به هم لاسونو کې دعا راټولوله او څه اوښکې څه فریاد او څه فکرونه څه وهمونه څه اوښکې څه فریاد او څه فکرونه څه وهمونه باکر به ځان سره څومره سودا راټولوله د سکون راډیو درنو اورېدونکو لیدونکو په سلام او مینه مو هرکلی هیله د ښه بیس او د سیاست په کالیو کې بنغښتې وای شاعرانه بنډار خپرونه ده چې وړاندې کولو ته یې د تل په څېر ټکور ظاهري راغلی تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ له شاعرانو سره د دوی پر شعر شاعري ویلو نه ویلو خوږو ترخو خبرې اترې کوو نن دا سره خپرونه کې سمیع الله پټان صاحب دی شعرونه به ترې اورو ژوند به یې پوښتو او کوښښ کوو چې څو پوښتنې هم ترې وکړو پټان صاحب په سلام مو هرکلی کوم او زموږ په دې ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست وایم ډېره زیاته مننه ټکور صاحب تاسې تخنیکي همکارانو د سکون راډیو ګروپ ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او کور ودان چې موږ مو دغه خپلو خپرونو ته دعوت کړي یو تر څو هغه خپل د مغز محصول چې موږ د ځان سره لرو هغه ستاسو سره او د لیدونکو او اورېدونکو سره شریک کړو ډېره مننه پټان صاحب لومړی که دا راته ووایاست پټان څوک دی څومره عمر لري څومره یې زده کړې کړي دي او چیرې زېږېدلی دی ډېره زیاته مننه زما مکمل نوم سمیع الله پټان دی د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ اصلي ځای مو هغه دی او ندالي ولسوالۍ کې زېږېدلی یم تقریبا عمر مې 23 کاله دی او زده کړې مې د مکتب څخه فارغه شوی یم نورې زده کړې مې که څه د ادبیاتو سره مې علاقه ډېره ده خو انجینرۍ بخش کې زده کړې کوم فلحال هم د درېیم کال محصل یم د دې تر څنګ نور ټولنیز فعالیتونه ورسره کوم همدارنګه د اقتصادي کارونه او نور زده کړې مې هم د انګلیسي برخه کې د کمپیوټر برخه کې نور زده کړې مې هم کړې دي ورسره ډېره مننه پټان صاحب ولې شعر شاعري ته مخه کړی علت یې څه ټکور صاحب شعر او شاعري شعر په یو ماحول کې یو ډول غذا ده که چیرې موږ تاسې د شعر په ارزښت باندې پوه سو د شعر په خوند او علاقه باندې پوه سو موږ تاسې دغه ډېر دردونه او غمونه زخمونه چې موږ تاسې په زړه باندې لرو په ژوند ټولنه کې لرو هغه موږ تاسې کولی سو د شعر په واسطه له منځه یوسو شعر یو داسې خوږې خبرې دي چې هغه په اورېدو سره هر انسان د هرې ژبې ویونکی د شعر په اورېدو سره خوشحاله کېږي ستاسې د خولې څخه او بله شعر او شاعري که چیرې موږ تاسې ولاړ سو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې شعر او شاعري دومره مهمه وه په هغه وخت کې دعوت روانو کوم وخت کې چې به یو شاعر اسلام قبلوي هغه وخت چې اسلام دین نو روښانه شوی تر ډېره پورې یو شاعر به اسلام قبلوي نبی صلی الله علیه وسلم به ډېر خوشحاله کېدی په دې باندې ځکه چې شاعر په ټولنه کې ډېر مهم رول لري دا متاسفانه چې موږ تاسې ټولنه دې برخې توجه نه کوي دا زموږ خپل ناپوهي ده شعر او شاعري په یو ټولنه کې لکه څنګه چې اوبه مهمې دي د انسان لپاره او د دماغ لپاره همداسې شعر شاعري خوږې خبرې نظم مهم دی ډېره مننه پټان صاحب بل سر کې به یو غزل درنه واورو بیا به وروسته پوښتنې ته راځو که کومې پوښتنې پاتې وي ډېره زیاته مننه غزل خو زه خو ډېر غزلونه مې نه دي لیکلي چې هغه خپل غزل درته ووایم که د انتخابي شی درته ووایم لومړی خپل غزل وروسته بیا که انتخاب ورته راځي ډېره مننه غزل مې لیکلی دی وایي خوږ شمال دی چې په زړه کې مې چلیږي خوږ شمال دی چې په زړه کې مې چلیږي امیدونه مې د زړه را ژوندي کېږي او چې یوسف په ښار کې اوسې خامخا به چې یوسف په ښار کې اوسې خامخا به د خوبونو تعبیرونه معلومیږي او چې دا موږ نه یو رښتینې لویه خدایه چې دا موږ نه یو رښتینې لویه خدایه که د سولې دعا هیڅ وخت نه قبلیږي دا بیت بیا ورو وایي چې دا موږ نه یو رښتینې لویه خدایه که د سولې دعا هیڅ وخت نه قبلیږي
موږ ژوندي لیږلي ګور ته مړه ژوندي دي موږ ژوندي لیږلي ګور ته مړه ژوندي دي د قدرونو بې قدرې دلته اوسېږي او د تودو غرمو په خیال کې جلا خوند دی د تودو غرمو په خیال کې جلا خوند دی د پټان په زړه همیش واورې ورېږي ډېر خوندور پټان صاحب څومره شعرونه به مو لیکلي شعرونه نظمونه نثرونه کېدای درته معلوم دی یاره ولا ټکور صاحب شعرونه خو تر ډېره حده پورې زه خپله شعر شاعري سره ډېره علاقه لرم خو متاسفانه باید ووایم د ژوند دومره مصروفیات ستونزې او مشکلات چې موږ دغې برخې ته ډېر کار نه دی کړی خو بیا هم څه ناڅه تر 10-15 غزلونه پورې چې هغه غزلونه زما د خوښې وړ او د اورېدونکو د خوښې وړ ګرځېدلي دي هغه ما راټول کړي دي هغه غزلونه راسره سته نوره شاعري چې کړې ده ثبت یې تر اوسه نشته راسره نو هغه لاس څخه وتلي دي دا چې دومره لږ غزلونه د پټان صاحب څومره وخت کېږي چې شعر شاعري ته مخه کړې د شعر شاعري سره زه خپله د ډېر ماشومتوب څخه روابط لرم ډېر ښه خوند راکوي او شاعران په اړه ډېر معلومات لرم مطالعه هر وخت کوم د شاعرانو په اړه شعر او شاعري ما مخکې مو وویل چې د هر انسان لپاره ډېر مهمه ده زه خپله دا درک لرم چې باید شعر واورم شاعران خوښوم او خپل کله ناکله چې دا تر ډېره پورې دا ظرفیت موږ نه لرو چې ښه غزلونه ولیکو خو بیا هم هغه څه چې په لاس لیکلی سو هغه لیکو ډېره مننه پټان صاحب څومره ستا خپله وخت کېږي چې خپله مو په شعر لیکلو پیل کړی له ماشومتوبه خوار شاعر مینه ورسره بلکل تاسو څومره وخت کېږي چې خپله مو په شعر لیکلو پیل کړی زما تقریبا د 4 یا 5 کاله شاوخوا کېږي چې زه شعر شاعري کوم او زه په اصل کې تر ډېره پورې د صاحب شاه صابر صاحب اروشاد شعرونه مطالعه کوم دغه د شعرو د مطالعې څخه متاثره شوی وم بیا مې د شعر لیکلو ته وخت ورکوي زه باید شعر ولیکم ډېره مننه پټان صاحب 4-5 کاله بیخي زیات دي 4-5 کاله 4 یا تا مخکې یادونه وکړله 10 یا 15 غزلونه دا بیخي کم نه دي په دومره ډېر وخت کې که منظم نثر لنډو کیسه او دې شیانو ته کار کړی واقعیت دا شیان مې ورسره لیکلي دي نظمونه مې هم لیکلي دي ورسره کیسې هم ورسره لیکم اوس هم فلحال اخته یم په ځینې شیانو باندې ځینې تکمیل شوي ځینې پاته دي خو ما ویل چې داسې ژوند کې ستونزې او مشکلات ډېر دي دغه برخه که څه هم زه نه غواړم چې راڅخه پیکه سي خو بیا هم د ژوند د مشکلاتو له امله دغه برخه کله ناکله راڅخه پاتېږي او یا پیکه کېږي پټان صاحب شعر په کوم فورم کې لیکئ زه خپله اکثریت وخت غزل لیکم د غزل زه ډېر مینوال یم ځکه په غزل کې د ټولنې ټولې ناخوالې دردونه راغونډېږي او بل غزل چې ده په اوسني وخت کې د شعر شاعري هغه برخه ده چې مینوال یې ډېر دي یعنې څوک نظم ته ډېر وخت نه ورکوي قصیدې دا شیان څوک نه اوري نه غوږ ورته نیسي غزل ډېر خلکو ته په دلچسپه وي او همدارنګه د ټولنې مشکلات په هر بیت کې جلا جلا راڅرګندېږي غزل لنډ دی ډېر شیان مشکلات واقعیت دی ډېره مننه پټان صاحب راځه مسلسل 3-4 غزله درنه اورو بیا که کوم پوښتنه پاته ورته راکړي ډېره زیاته مننه زما یو بله غزل ده چې لومړی ځل مې همدا غزل لیکلې ده تقریبا 4 کاله اخواته وایي زموږ د وطن هر مازدیګر ښکلی دی زموږ د وطن هر مازدیګر ښکلی دی هم چنار هم نښتر ښکلی دی او ټول مو وطن دی پکښې اوسې زړونه ټول مو وطن دی پکښې اوسې زړونه تا ویل کابل ما ویل خیبر ښکلی دی او دې ته یې پام نسته چې خلک مړه دي دې ته یې پام نسته دې ته یې پام نسته چې خلک مړه دي خبریال خاندي چې خبر ښکلی دی او دا چې مکتب سوځي وخت به پوسي دا چې مکتب سوځي وخت به پوسي چې معلم ښکلی انجینر ښکلی دی او بیکاره مه کښېنه پټانه یاره بیکاره مه کښېنه پټانه یاره تر بیکارۍ خو لږ هنر ښکلی دی نو دا ټکور صاحب لومړنی شعر مې همدا و چې کله ما لیکلی و یو بل غزل چې ما لیکلی دی هغه به هم در سره شریک کړم وایي په داسې ښار کې مو جانانه زندګي کړې ده په داسې ښار کې مو جانانه زندګي کړې ده د ارمانونو قتل عام کې مو سیالي کړې ده او زموږ د زړه آواز به څنګه داسې خلک واوري زموږ د زړه آواز به څنګه داسې خلک واوري چا چې د ظلم پر مقام څوکیداري کړې ده او پښتونه کله د نړۍ سره ترڅنګ درېږي
پښتونه کله د نړۍ سره ترڅنګ درېږي تا خو هر وخت په ورور وژلو کې خواري کړې ده او دا د جنت ټیکدارانو دا بدنامو خلکو دا د جنت ټیکدارانو دا بدنامو خلکو دوی لا د وړاندې د دوزخ خریداري کړې ده او چې د زړه امام غنی ته په کافر ویلي پټانه ته داسې ولس ته شاعري کړې ده. ډېر خوندور. پټان صاحب پوښتنه په دې ډول سره د شعر کومه بڼه مو خوښېږي یا ماسي شعر بالکل کومه بڼه د شعر ما مخکې هم وویل زه خپله تر ډېره پورې حماسي شعرونه او شعرونه چې د وطن باندې راڅرخي محتوا د وطن سره مینه وي هغه شعرونه ډېر خوښوم لکه د سلیمان لایق ده همدارنګه تراب صاحب ده د صابر صاحب ده دغه ځینې شعرونه چې د وطن په اړه دوی ویلي دي دغه شعرونه تر ډېره پورې زه تعقیبوم او اورم یې. ډېره مننه پټان صاحب. راځه غزلونه درنه اورو. د غورو غزل وه یو بل غزل اوس به د انتخابي غزل چې تاسو یادونه وکړه انتخابي غزل د ټکور صاحب وایي افغانان څنګه دي په غوره کې دي افغانان څنګه دي په غوره کې دي ټوپکان څنګه دي په غوره کې دي او صوفي صاحب څنګه دی په زړه بیمار دی هلکان څنګه دي په غوره کې دي او مقتدیان څنګه دي په خوله پراته دي او بخښئ مقتدیان څنګه دي ایله شیان دي ملایان څنګه دي په غوره کې دي او موریدان څنګه دي په خوله پراته دي او پیران څنګه دي په غوره کې دي ناروغان څنګه دي له درده مړه دي ډاکټران څنګه دي په غوره کې دي زه او ته څنګه یو خو دغسې یو خو دغسې یو صاحبان څنګه دي په غوره کې دي او باچا په څه حال دی په امن کې دی باچا په څه حال دی په امن کې دی وزیران څنګه دي په غوره کې دي او همدا اوس چیرې دي سپوږمۍ ته تللي همدا اوس چیرې دي سپوږمۍ ته تللي نشیان څنګه دي په غوره کې دي او کیس کمبخت څنګه دی حیران بیران دی کیس کمبخت څنګه دی حیران بیران دی چاپلوسان څنګه دي په غوره کې دي. ډېر خوندور. دا د هاشمي صاحب یو غزل و او زه کله ناکله د هاشمي صاحب شعرونه مطالعه کوم ښه شاعري کوي. یو بل انتخابي غزل به هم ستاسو سره شریک کړم وروسته به نو وایي چې پوره نسي ارمانونه ښه دي چې پوره نسي ارمانونه ښه دي ستا د راتلو نه ستا لوظونه ښه دي چې پوره نسي ارمانونه ښه دي ستا د لوظو نه ستا د راتلو نه ستا لوظونه ښه دي زی او راځي د یو او بل په لوري زی او راځي د یو او بل په لوري مونږ نه زمونږ قدمونه ښه دي او په تنهایی کې هم تنها ګرځي په تنهایی کې هم تنها ګرځي د ځینو خلکو قسمتونه ښه دي په ځان احسان د بالښت هم نه پرېږدم په ځان احسان د بالښت هم نه پرېږدم زما د سر لاندې لاسونه ښه دي او چې خوشبویان یې د سترګو نه ځي چې خوشبویان یې د سترګو نه ځي په کتابونو کې ګلونه ښه دي او ګرد نه لمنه د بڼو څنډ وهم ګرد نه لمنه د بڼو څنډ وهم د شوګیرو نه پس خوبونه ښه دي او اوښکې دې واچوه پر هر کې اوښکې دې واچوه په هر پر هر کې باکره شپه ده څراغونه ښه دي. دغه د باکر صاحب یو غزل چې سره شریک مې کړ. ډېره مننه پټان صاحب دا چې د خپرونې وخت ګورو د خپرونې وخت په خلاصېدو د ډېره مننه چې راغلاست او زموږ بلنه ومنل کور مو آباد. ډېره زیاته مننه ټکور صاحب ستاسې او د تخنیکي ټیم همدارنګه د لیدونکو اوریدونکو څخه شاید اشتباهات سوي وي زما څه غزل کې او شاعران صاحبانو په ډېر درنښت سره ما وبخښي دا چې تاسو یو دم به غږ وکړ زه آماده هم نه وم خو
خو بیا هم هغه څه چې راسره وو شریک مو کړه ستاسو ټولو په اجازه ډېره مننه. ما نه منل چې داسې به تنها سم مړ به نه سم. ما نه منل چې ستا نه به جدا سم مړ به نه سم. او ما نه منل چې ستا د بېلتون غږ به په ما وسي او ما نه منل چې تشې به په ژړا سم مړ به نه سم. د سکون راډیو درنو اورېدونکو او لیدونکو دا وه شاعرانه بنډار خپرونه چې ما ټکور درته وړاندې کړ. تر بیا چې موږ تر یو بلې داسې خپرونې رازونه پر همدې ځای اجازه راکړئ د دوی الله امان.